د بسم الله الرحمن الرحیم فضلیت یو تجار سړی و، میرمنه یې ډېره بیبي او باصیرته او با ایمانه میرمنه وه. نو هر کار چې به یې کوله د هغه کار سره به یې ویل چې بسم الله الرحمن الرحیم. تجار چې ضعیف الایمان سړی و، دنیا او تجارت او پیسو مسکړي و، پر دې موضوع باندې باور نه درلودی. نو یو وخت یې میرمنې ته وویله چې ته څه د هر کار سره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وایي، خپل کار دې کوه. بیبي میرمنې ورته وویله چې په دې کار کې ډېر خیر دی. کله چې زه هر کار د بسم الله په ویلو سره شروع کوم، د هغه کار شروع او پایل په دواړو کې خیر. تجار سړي د ځانه سره فکر وکړ، نو یې د جیبه څخه ملغلره راویستله، میرمنې ته یې ورکړه چې دا راوساته، دا ډېر قیمتي مرغلره ده او زه ډېره اړتیا ورته لرم، بیا یې درڅه غواړم. میرمنې د ملغلرې د تسلیمېدو پر زمان وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم، او ولاړه ملغلرې په خپل هغه بکس کې چې د دې شیان پراته وه، قیمتي شیان، هلته یې کښېښول. شپه تېره سوله، په دا بله ورځ باندې تجار سړی په پټه باندې ځي، ملغلره را اخلي او په دریاب کې غورځي. څو ورځې بعد ځي بازار ته، یو دانه غټ ماهی رانیسي، کور ته یې راوړي او میرمنې ته وایي چې واخه دا پوخ کړه. میرمنې د ماهي په پاکېدو باندې اخته ده. تجار ته دا خبر ور په یاد چې راسه نو اوس یې وخت دی او ملغلره ځینې وغواړه، ځکه ملغلره خو ما په دریاب کې غورځولې ده. نو میرمنې ته وایي چې ملغلره خو راکه، زه ډېره اړتیا ورته لرم. میرمنې په دغه حالت کې د ماهي نس چیرې چې پاکې کړي، د ماهي د نس څخه هغه رقم ملغلره راوځي. میرمنې ورته وایي چې دا خو هغه رقم ملغلره ده لکه تا چې راکړې وه، دا دلته چش کوي. تجار سړی په ژړا سي، پر سجده سي او الله ته وژاړي او میرمنې ته وایي چې سبحان الله، زه ډېر غلط وم، یقینا په رښتیا سره په بسم الله الرحمن الرحیم کې ډېر حکمت او فضلیت دی. دا ملغلره ما راواخیستله، په دریاب کې مې وغورځوله، مګر رب الله او هغه الله چې ته وایې چې بسم الله الرحمن الرحیم، هغه ملغلره بیرته تا ته راورسوله. دوستانو که مو ویډیو خوښه سوله، په کومنټ کې راته ولیکئ چې د بخښونکي او مهربان الله په نامه. السلام علیکم.